बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिसन टू मी ما ته غوږ شه یوټیوب چینل کې مو هرکلی کوم. غواړو چې د یوټیوب چینل د جوړولو طریقه وښیو. د دې لپاره چې یوټیوب چینل جوړ کړو لومړی باید تاسې په ګوګل کې اکاونټ ولرئ. زه راځم ګوګل کروم ته او په ګوګل کروم کې اکاونټ جوړوم. که چیرې تاسې اکاونټ لرئ نو دې کې به تاسو څنګه شئ ساین ان به شئ. نو د دې لپاره موږ دلته لیکو چې youtube.com او دې سره موږ کلیک کوو. غواړو د youtube.com کې موږ چې کوم اکاونټ د ګوګل لرو هغې کې به ساین ان شو. زه آلریډي اکاونټ لرم او زه پکې ساین ان یم. نو راځو دغلته تاسو یو بیل ګورئ. د دې بیل سره ترڅنګ زما چینل دی په دې باندې کلیک کوم او دلته سیټینګ باندې کلیک کوم. د دې نه وروسته موږ ته یوه نوې وینډو پرانستل کیږي یور یوټیوب چینل. دې کې به موږ لاندې راشو او په دې کې به موږ څه وکړو see all my channels or create a new channel په دې کلیک کوو او دې سره به موږ ته یو نوې وینډو راشي. په نوې وینډو کې موږ ګورو چې څو چینلې لرو. موږ سره 2 چینلې آلریډي شته دي. غواړو یو بل چینل جوړ کړو. څه کوو راځو دلته create a new channel ته په دې باندې کلیک کوو او دې سره به موږ ته یوه بله وینډو پرانستل شي. دلته به موږ نه څه غواړي دلته وایي برانډ اکاونټ نیم. یو برانډ اکاونټ نوی اکاونټ به موږ دلته جوړو. دلته تاسو ورکوئ د نوي اکاونټ یا نوي چینل لپاره څه یو نوم ورکوئ. زه ورکوم افغان واینز او کریټ د کریټ بټن کې کاکم. دې نه وروسته زموږ چینل جوړیږي. زه راځم اوس دلته او په دې ځای کلیک کوم. سیټینګ ته ځم. ګوره افغان واینز موږ سره راغی. see your channels په دې چې زه کلیک وکړم موږ ته نوی جوړ شوی چینل راځي. د بیل سره ترڅنګ بټنې ته ځو او په دې کلیک کوو. دلته وګورئ افغان واینز باندې کلیک وکړئ تاسو. دا زموږ چینل دی. دې کې نور چینجز هم تاسو راوړلی شئ. د دې د تصویر بدلول او دې کې ویډیوګانې اپلوډ کول. انشاءالله دا به په راتلونکو ویډیوګانو کې تاسو تعقیب کړئ. د چینل سبسکرایب کول در سره د یاده مه باسئ. په دې سره څه نقصان ستاسو نشته.